هر ظلم د خوند او د سیالو جامې اغوستې دي، دا ظلم و اختر کې د لمبو جامې اغوستې دي. هر ظلم د خوند او د سیالو جامې اغوستې دي، دا ظلم و اختر کې د لمبو جامې اغوستې دي. سوچ په زما ښه وي خو د خان خبره غوره ده، ځکه چې خان ښې ما د ټوټو جامې اغوستې دي. چا چې د اخلاص په نیت رشتې خپلې پاللې دي، دته په تخته اکثر پردو جامې اغوستې دي. چا چې د اخلاص په نیت رشتې خپلې پاللې دي، دته په تخته اکثر پردو جامې اغوستې دي. څومره بېوسي د یو نیازبین د ګڼو خویندو ورور مور ورته زړې د جینکو جامې اغوستې دي. څومره بېوسي د یو نیازبین د ګڼو خویندو ورور مور ورته زړې د جینکو جامې اغوستې دي. ډېر خلک زما د محنت سوري ته دمې کوي، ما که سره غرمه کې د خولو جامې اغوستې دي. ګران ملګرو سلامونه، ستاسو ملګری نیازک خان یم او دغه شعرونه د ګران ملګري شاهد علي شاهد ورور د مردان فاطمې سره علاقه لري، خو د رزق په تکل کې په پېښور کې مشته دی. غواړو چې د پېښور په لور باندې لاړ شو، د شاهد علي شاهد ورور نه یو خوندوره خپرونه را جوړه کړو. چرته روان یې ورور؟ زما پېښور ته د شاهد علي شاهد ورور خواله خواږه خواږه شعرونه ریکارډ کړو، په مونږ یې هم واورو، په دې نورو خلکو په دې ټولو پوښتنو یې واورو. ته ور دیګه که نه؟ دي در سره آیس کریم دی که څه دي؟ نو څه ګزاره کېږي په دې کې که نه؟ په موږ باندې کېوخورو، دا په څو باندې ورکوي؟ دا خو ما سره اوس ختم دي، نو څنګه یې شلدله باندې غالۍ خوړلی دا څه وایي؟ اوس دې ختم کړي؟ ختم شوي بس ځکه لګي شوي وو، د دې کاکا ته ورکړو، موږ وې د ده نه به ملایي وخورو، خو هغه وایي چې ملایي ختمه ده. اوبه راسره وي، اوبه به راسره وي، اوبه به در سره وي، زه اوبه را باندې وڅښه او الله دې ژوندی لره. نو په دې کې د ژوند د کور چې کومه چوله د هغه بدلېږي که نه؟ بس نه کېږي، خو ګزاره کېږي، بس ټیم پاس کېږي. ځینې کار څه مزدوري، نو ما سره ګیلاس نشته، بس په دې بس دی. اوبه به دې څښو او بیا به ځو. د ماشوم نه به یو ګیلاس شربت وڅښو او بیا به ځو. ګران ملګرو، دا د رسولو بازار دی او دلته یو ماشوم شربت خرڅوي، نو د ده نه به یو ګیلاس شربت وڅښو. او ډېره زیاته ګرمي ده او لاره ولا اوږده پرته ده، نو یو ګیلاس شربت څښو او بیا به ځو.
صابر صاحب څه وایي چې ته څه خبرې د زړه سره تا ته څه پته ده چې ستا صابر څومره په ګرانه شاعري کړې ده پېښور ته راورسېدو په څو ساعتونو کې شهید علي شاهد رور خواله ورځو او بیا دغه مازدیګرۍ چېرته یوې پولې له وړو چېرته یو کوټې ته یې وړو او هلته به خواږه خواږه شعرونه ریکارډ کوو ځان ته په مخ مخه ګوري آینې له راغله ځان ته په مخ مخه ګوري آینې له راغله لکه چې باغ ته د ګلونو تماشې له راغله دا د وفا او جفا دواړه لاس په ما کېښودل ځکه مې یو شانتې خندا او ژړا خولې له راغله ما ویل نن ورته د نه راتلو ګیله کومه هغه په خپله دې خبرې له ګیلې له راغله دنیا لا څه چې خپل ضمیر ته به دې هم کچه کم خو که خبره رښتینې او فیصلې له راغله دنیا لا څه چې خپل ضمیر ته به دې هم کچه کم خو که خبره رښتینې او فیصلې له راغله مقام د فخر دی چې نن د ششمحل مېرمنه زما جونګړې ته د ستړي ژوند دمې له راغله خدایه چې چا به د شاهد د راتلو زیری وکړو په تندکونو دروازې له راغله ګرانو ملګرو سلامونه ستاسو ملګری نیازک خان یم او ادبي خپرونه د وصال مازدیګر دی د وصال مازدیګر د ملکنډ د دنګو غرونو نه د پېښور په لور راغلی دی او دلته زمونږ یو ګران مشر خوږژبی شاعر چې په مونږ څه چې په ټولو پښتنو ډېر ګران دی شهید علي شاهد ترڅنګ یم ډېرو ملګرو غوښتنه کوله چې دغه سړی درنه ګوری پاتې شه الله دې نه کړي چې دغه سړی زمونږ نه زمونږ د پښتنو نه پاتې شي دغه سړي له به زو د دغه سړي سره به ناستې را جوړو او بیا به خواږه خواږه شعرونه هم اورو خو د هغه د ژوند چې د کومو کړمو نه تېرېږي په دغې ښار کې په دغې فوټپاتونو باندې شوګیرې هم کوي او په دغې حالاتو کې څنګه چې د هغوی د کتاب نوم هم دی دې حالاتو کې سندره شمکسان ده نو یقینا په دې فوټپاتونو باندې هغه دغه شپې شوګیره کوي او بیا د خپل ولس دپاره د خپلو پښتنو دپاره خوږې خوږې نغمې لیکي خو د سړي د زړه د دړ نه دغه خلک نه خبرېږي زمونږ د ملګرو همیشه کوشش وي چې هغه خپل مشران ونازو هغه خپل ملګري ونازو چې فس الله دې نه کړي الله دې نه کړي چې سبا زمونږ په منځ کې نه وي او بیا مونږ لکه د مچ منګولې مروړو نو په دغې سوچ په دغې فکر باندې راغلی یم د شهید علي شاهد ورور ترڅنګ یم د هغه نه به د هغه د ژوند پوښتو چې د هغه ژوند په دغه ښار کې څنګه تېرېږي او بیا به راسره خواږه خواږه شعرونه هم شریک کوي شاهد صاحب سلامونه ډېره مننه نیازک صاحب زما له خوا هم ډېره زیاته مینه ومنه او ډېر زیات خوشحاله شوم ستاسو په دغه دروند راتګ ستاسو په دغه ناستې ستاسو په دغه ډېره مینه زما له خوا هم په ډېره پښتنه مینه دغه هرکلې او دغه په خیرالي ومنئ ډېره مننه شاهد صاحب دغه ملګري به ویني که د خپل ژوند په حواله باندې ورته ووایې لکه موږ دا هم اورېدلي وو چې تاسو د مردان فاطمې سره تعلق ساتئ خو بیا د رزق په تکل کې په پېښور کې میشته نو که دغه راسره لږ ډېر هغه کوې چې کله نه دلته راغلي یې نو که دغه خبرې څه واضحه شي نو خوشحاله وشي چې دغه کتونکي تاسو د دغې ژوند نه د دغې نه خبر شي بلکل ډېره مننه نیازک صاحب زما ژوند چې دی نو دا صحیح خبره ده چې نن سبا په پېښور کې دی خو زما پیدایش چې دی نو دا په مردان کې شوی دی مردان کې په فاطمه کلي کې شوی دی او خپل ماشوموالی مې هم هلته تېر کړی دی د خپل خړپوسي نه واخلې تر د خپل خړپوسو د ژوند نه واخلې تر د خپل زلمیتوبه پورې ژوند چې دی نو د ماشومتوب د زلمیتوب د اولنۍ پوڼۍ چې کومې نو هغه ما په خپل کلي کې په خپله علاقه مردان فاطمه کې تېرې کړې وې او دلته په 2015 کې یعنې 2005 مۍ کې پېښور ته راغلی یم او خو مخکې نه به راتلم روزګار سلسله خو مې مخکې نه دلته وه خو بیا چې کله سره د کوره راغلی یم او سره د خپلو ماشومانو سره د خپل مور پلار ورونو خویند به راغلی یم زما په خیال چې هغه 2015 مۍ 8 مۍ باندې زه راغلی وم او دلته کې په پېښور کې چې دی نو زما روزګار دی خیبر میډیکل یونیورسټۍ کې د ټلیفون اپریټر پوسټ باندې چې دی نو کار کوم او د هغې سره سره چې څومره ادبي هلې ځلې دي د ادبي محفلونو کم ناستې دي کمې ټولنې دي هغوی ته رسایي بلکل زمونږ کېږي د ټولو ملګرو سره وخت په وخت محفلونه هم کېږي او د دې سره سره چې دی نو د دغه ادبي محفلونو سره سره دلته د ډېر وخت نه د 2010 نه د پښتونخوا ریډیو FM 92.2 چې زمونږ کوم ډېر زیات مینوال ډېر اورېدونکي ډېر پښتانه په دغه وجه هم پېژني
نو د هغې سره چې دنه زه لګیا یم منسلک یم او د زمزمې په نوم باندې یو پروګرام کېږي زما د اندازې مطابق چې د 2010 نه تر د اوسه پورې شروع دی او د خپلو ملګرو د خپلو مشرانو څنګه چې تاسو وې د خپلو پوهانو د هغوی شاعري د هغې د ژوند حالات هغه د هغې نه خلکو سره خورو د هغې نه خلکو سره هغې متعارف کوو او هغه هسې هم متعارفي خو بیا زمونږ نوي خلک داسې چې کم نوي خلک ادب ته راځي نو مونږ وایو چې دغه خلک زمونږ دغه مشرانو پېژني دغه کم کار چې هغې کړی دی هغه خلکو ته وررسو وخت په وخت او په هغې باندې لګیا یو کار کوو په دې اوسنۍ چې کومې د ټولنیز رسنۍ دي سوشل میډیا چې کوم کار لوبوي که نه په دغې کې نوي نوي شاعران راغله تاسو بلا خلک اورېدلي وي د 2010 نه تر دې دمه پورې د پښتونخوا ریډیو نه کار کول او بیا په هر پروګرام کې په هره خپرونه کې نوي نوي غزل انتخاب کول لا بلا ګران کار دی خو مونږ چې تاسو څومره اورېدلي نو تاسو عموما د کم نوي کل چې دی د دوی شاعري م غوره کړې ده او هغه انتخاب کړې ده له دغې ملګرو سره بیا شریک کړې ده نو ستاسو په سوچ په فکر باندې دا نوي کول د شاعرۍ نه څه مطمئنه یې که نه یې نیازک صاحب ډېره ښه پوښتنه مو وکړه اصل خبره دا ده چې زمونږ بنیاد چې دی زمونږ بنیاد مضبوط دی بنیاد ته که مونږ وګورو زمونږ سره ډېر زیات ښه لیکوال زمونږ ښه چې هغه زمونږ ترمنځ نشته خو د هغې افکار زمونږ ترمنځ شته بیا زمونږ په نوي کل کې چې کم خلک دي هغې د دغه خلکو د سایې د لاندې ژوند تیر کړی دی دغه خلک یې خپل رهنما ګڼلي د هغې فکرونه د هغې افکار د هغې لفظونه یې د خپل ژوند دپاره د زده کړې یوه لاره ګڼلې ده نو یقینا چې د هغې په شاعرۍ کې پیغام هم شته د هغې په شاعرۍ کې خلکو ته درد هم پکې شته د هغې په شاعرۍ کې رنګونه هم پکې شته د هغې په شاعرۍ کې پختګي هم شته خو چې کومو خلکو د خپلو استادانو پیروي نه ده کړې او کومو خلکو د ادب چې کم معماران دي دغه خلک یې د خپلو سرونو سوري نه ده ګڼلي یقینا چې دغه خلک په خپله د ګړنګونو ښکار شوي دي نو هغې به خلکو ته څه پیغام ورکړي اوسنی دور دغه یو خبره روانه ده که نه چې لکه په دې ټي وي باندې چې هغه خلک تلله چې د چا سره به پېژنګلو وه نو هغه خلک به میلمانه کېده هم او له ټي وي له لارې به غزل ریکارډ کېده نظم به ریکارډ کېده سندره به ریکارډ کېده او بیا به دغې ولس ته رسېده اوس په څنګه چې مونږ وویل فیسبوک راغی سوشل میډیا ده چا کې کم ټیلنټ وي او کم غزل لیکي د ښه معیار غزل لیکي نو کو ټي وي ته لاړ نه شي او دلته یې ریکارډ کړي او دغې خلکو ته ورورسي دا هم یوه لار ده دا هم یوه لار ده په دغې حواله باندې لکه د ټي وي په حواله باندې په هغه شاعران هغه خو هم تاسو اورېدلي که نه بلا خلک به هم اورېدلي اوس دلته د فیسبوک له لارې هم شاعران اورئ نو څنګه درته لګي دغه خلک درته څنګه لګي بلکل دا ډېره زیاته مهمه خبره ده ډېره ښه خبره تاسو وکړه یقینا چې دغه میډیا چې کومه وه د ټي وي میډیا چې وړیا د ریډیو دغه د څو واکمنو د لاس د لاندې وه د هغې ته د هر چا رسایي نه شوه کېدی هغې ته که د کومو خلکو رسایي به کېده هغه به د چاپترو کېده اوس دا سوشل میډیا چې ده د فیسبوک میډیا چې ده نو دا د هر سړي په لاس کې موبایل دی هر سړي ځان له یو پیج کولاو کړی دی هر سړی چې دنه لګیا دی کار کوي بیا د هر سړي د معیار خبره ده که د ټولو خلکو معیار ښه نه دی خو د ځینې خلکو معیار پکې ډېر ښه دی نو د کومو خلکو معیار چې ښه دی زما په خیال چې هغې د خپل سوچ په خلکو پسې ګرځي که هغه لږ خلک دی خو بیا هم ډېر خلک هغې را پیدا کوي ضروري خبره نه ده چې یاره په سوشل میډیا باندې خلک کار کوي او یو 5,000 کسانو چې دنو هغې ځان له پیجونه کولاو کړي دي او هغې ګرځي هغې کار کوي او 15,000 خلک ټول په 15,000 چې دنو معیاري کار کوي نه په دغه 15,000 کسانو کې که 1,500 کسان معیاري کار کوي نو زما په خیال چې دغه هم ډېره زیاته ده ځکه چې دغه 1,500 کسان هم چې یو کس هم تقریبا زما په خیال چې په میاشت کې 10 کسان راښکاره کړي د 10 کسانو خلکو معیاري غزل پیدا کړي د دې نه هم خلک جوړېږي ډېر زیات خلک د دې نه جوړېږي نو بلکل دغې ته هم زه لکه زه خو ورته ډېر په دروند نظر ګورم چې دغه خلکو هم ډېر ښه کار وکړو اگر چې لکه دا خبره ټیک ته چې داسې خلک هم پکې شته چې هغې غیر معیاري کار هم ډېر وکړه خو دغه کم خلک چې غیر معیاري کار کوي د فیسبوک د لارې او خو دغه خلک چې دنه دغه ختمېږي هم دغه نشي پاتې کېدی او کم خلک چې معیاري کار کوي دغه خلک به پاتې کېږي او د دغه خلکو په کار باندې به خلک فخر هم کوي او دغه به ټول عمر یاد ساتلی کېږي ډېرو مننه شاهد صاحب ګرانو ملګرو د شاهد علي شاهد صاحب ګټورې خبرې مو واورېدلې باید مونږه پښتانه په لنډو لارو مونږ له تګ نه دی پکار
همیشه یو ستړی پکار دی یو مقام ځان ته ټاکل پکار دی چې دغې ته به ځمه خو په دغې لاره باندې به سخت هم راځي راحت به هم راځي راحت به هله راځي چې زه د سختو نه ورتېر شمه دغه ځګي ته ورسمه نو باید هغه کارونه خپل نه کړو چې په لنډو لنډو لارو باندې تللي وي د شعر کې بیا زمونږ عموما پښتانه په بېلابېلو سیمو کې نه د وطن په ګوټ ګوټ کې مېشته دي بیا دغې خلکو ته دغه پیغام څنګه ورسولی کېږي عام خبرو ته زمونږ ولس شاهد صاحب غوږ نه ږدي خو د شعر په ژبه ورته بلکل غوږ دی نو که ښه پیغام ریکارډ شي ښه شعر ریکارډ شي د لارې مشال یې ګرځېدی شي ملګرو د شاهد علي شاهد رور تر څنګ یم خواږه خواږه شعرونه اورو نو شاهد صاحب زمونږ د خپرونې دغه لږ څو ساعتونه وي دغه نور دغه دی په غرغره دی که نه په څو ساعتونو کې پرېوځي نو مازدیګر دی سهار را روان شوي وي امین فطرت روډ د کور ودان وي چې په موټر سایکل را روان شو دلته مو تاسو له ځان را ورسوه بیا د احمد روډ هم کور ودان وي چې دلته راله راغی نو ټول ملګرو ته ډېر خوشحاله یم دا ملګري به هم ستاسو د شعرونو نه خوندونه واخلي خو دغه پښتانه چې مسافر دي ډېر لرې لرې اوسي بلاو سیندونو نه د غرونو نه اورېدلي خلک دی نو دوی چې هلته مونږ دغه وګوري دغه خپرونه وګوري دوی ډېر زیات خوشحالیږي نو په دې خپل وطن کې میشته خلک دغه مسافر دوی ته داسې خوږې خوږې غزلې ډالۍ کړي چې خوندونه دې مونږ هم واخلو او دغه خلک دې واخلي بالکل د غزل شعرونه به ووایم ملګرو دپاره چې په ځان مې وس نه و بیخي مې بې اختیاره کوو په ځان مې وس نه و بیخي مې بې اختیاره کوو سل یوه او محبت مې بې اظهاره کوو ډېر ښه دی ډېر ښه دی او ډېر احترام مې د پښتو د قاتلانو کړی ډېر احترام مې د پښتو د قاتلانو کړی مجرم به زه یم خو دا کار مې ستا دپاره کوو او چې ستا له خوا نه مې ټوټې ټوټې زړګې وړنو چې ستا له خوا نه مې ټوټې ټوټې زړګې وړنو جړل مې ځان ته مې ازار په ټوله لاره کوو دا شعر بیا ووایه ډېر ښه شعر مننه چې ستا له خوا نه مې ټوټې ټوټې زړګې وړنو جړل مې ځان ته مې ازار په ټوله لاره کوو او یو اداکار هم خپل کردار به را نظر هېرېده یو اداکار هم خپل کردار به را نظر هېرېده او تماشګیرو به مې نقل له کرداره کوو یو اداکار هم خپل کردار به را نظر هېرېده او تماشګیرو به مې نقل له کرداره کوو ستا د زړه للمه کې به اوس وځېده نه ټوکېده ستا د زړه للمه کې به اوس وځېده نه ټوکېده د مینې کرکه به مې هر څومره بې سیاره کوو نه چا زما غوندې شاهد زړه کې ځای در کوو نه چا زما غوندې شاهد زړه کې ځای در کوو نه چا زما عمره ناکام در سره یاره کوو ډېر ښه دی ډېر داسې دي چې ته په خوب وده وې په ما سخته وه ته په خوب وده وې په ما سخته وه شپه را باندې ډېره بېګا سخته وه او ستا پتلو مې نه شو ټینګولی زړه ستا پتلو مې نه شو ټینګولی زړه ما ته که به ډېره جړا سخته وه او ما در سره پټه جړا کړې ده ما در سره پټه جړا کړې ده کله چې به یاره په تا سخته وه دا شعر بیا ووایه ما در سره پټه جړا کړې ده کله چې به یاره په تا سخته وه څوک و چې زمونږ کور یې روغ کړی و څوک و چې زمونږ کور یې جوړ کړی و یا جانانه دومره په چا سخته وه او تا باندې مې ځکه درو نه نوستې تا باندې مې ځکه درو نه نوستې هره د ګل پاڼه تر تا سخته وه او ما سره یې بې اظهاره مینه وه ما سره یې بې اظهاره مینه وه هېڅ یې په خوله نه وې بلا سخته وه او ډېرې بلاګانې په ژوند پېښې شوې ډېرې بلاګانې په ژوند پېښې شوې او د مینې لاره رښتیا سخته وه او زار چې کړه شاهد خپله پښتو له تا ته ولې خپله ناسخته وه مونږ هره خبره چې ابس خبره نه وه اشنا دا معیاری کې د هوس خبره نه وه او په دومره نه خبره خلک زړونه نه رانغاړي په دومره نه خبره خلک زړونه نه رانغاړي تا ځان ته کړله لویه ګینې خس خبره نه وه اوس هغه اهمیت مې د خبرو پاتې نه دي اوس هغه اهمیت مې د خبرو پاتې نه دی زما د څه ویلو نه به پس خبره نه وه او بېګاره ته په خوب کې د قبرونو خلکو ووي بېګاره ته په خوب کې د قبرونو خلکو ووي جنت صرف د مونځ او د اودس خبره نه وه بېګاره ته په خوب کې د قبرونو خلکو ووي جنت صرف د مونځ او د اودس خبره نه وه د خلکو د سرونو په پوړو اسمان ته لاړو د خلکو د سرونو په پوړو اسمان ته لاړو خو هلته ورته یاد د ولس خبره نه وه او د درد د دولت ویش ټولو مینو کې یو شان د درد د دولت ویش ټولو مینو کې یو شان شاهده دا په مونږ کې د یو کس خبره نه وه یو شعر پکې راته بل رایاد شو چې ما هغه څه هم وکړه چې زما په وس کې نه و زما پکې خوښ دا شعر خو پته نه لګي ریښې ورانه پکې ما هغه څه هم وکړه چې زما په وس کې نه و خو ستا حاصلېدل زما د وس خبره نه وه ډېر ښه دی ډېر
چې به مې کله د نظر د دایرې نه وتې په بې واقع کې به نارې زما د خولې نه وتې او هغه دې یاد شي که رخصت به دې هم واغېستلو هغه دې یاد شي که رخصت به دې هم واغېستلو څنګه په نه زړه به زما د دروازې نه وتې هغه دې یاد شي که رخصت به دې هم واغېستلو څنګه په نه زړه به زما د دروازې نه وتې که مخ یې پټ و او جړل یې خو زه هم پوهېدم که مخ یې پټ و او جړل یې خو زه هم پوهېدم قطرې د اوښکو یې بهر د لوپټې نه وتې یا زړه د یار د محبت یو اندازه وخپله یا زړه د یار د محبت یو اندازه وخپله ته لیونې وې ته د خپلې اندازې نه وتې ستا د انکار په شانتې زور به یې راکړی نه و ستا د انکار په شانتې زور به یې راکړی نه و که برغې برغې جنازې مې د کوڅې نه وتې ستا د انکار په شانتې زور به یې راکړی نه و که برغې برغې جنازې مې د کوڅې نه وتې ما او تا دواړو مینه کړې خو په خپل خپل انداز ما او تا دواړو مینه کړې خو په خپل خپل انداز ما نه لمبې وتلې ته به د لمبې نه وتې د بیلتانه لمحو کې حال زما د زړه داسې و د بیلتانه لمحو کې حال زما د زړه داسې و لکه د بټ سرې شوې مالګې د نینې نه وتې او د ګلو څانګه بویول دومره آسان خو نه و د ګلو څانګه بویول دومره آسان خو نه و دا زغو څوکې مې شاهده د سینې نه وتې ډېره مننه شاهد صاحب خدای مو ژوندي لره او د خپل الله نه لره ډېر ژوند غواړم یقینا ډېر خواږه خواږه شعرونه خواږه خواږه نظمونه مو راسره شریک کړل او دغه مسافر ملګري به هم ستاسو د دغه شعرونو نه خوندونه مه اخلي او استفاده به ترې کوي نو ډېره مننه ډېر ژوند درله غواړم الله دې راته روغ لره الله دې راته آباد ډېره مننه الله دې تاسو هم خوشحاله ساتي او ستاسو د الله نور هم همت درکړي دغه کم کار چې تاسو د پښتو دپاره کوئ د پښتنو دپاره کوئ الله دې ستاسو توان ستاسو طاقت ستاسو توانایي نوره هم زیاته کړي امین ګرانو ملګرو د وصال په مازدیګر کې مو شاهد علي شاهد رور واورېدو د هغه د غزلونو نه د هغه د نظمونو نه خوندونه اغوستې وي خو چې څنګه زموږ سترګې له اوښکو څخه ډکې کړلې داسې به تاسو هم له دغې درد نه تېر شوي یې دغه زموږ د پښتنو چې کم چاپېرچل دی د داسې عکاسي کړې ده چې سړی ورته لکه زه بار بار وایم چې سړی ورته ګوته په خوله پاتې کېږي نو خدای دې وکړي چې زموږ په دې ټولنه کې هغه خلک پیدا شي چې د سړي په درد باندې ودردېږي او د سړي په خوشحالۍ باندې خوشحاله شي د شاهد علي شاهد رور په دغې څو شعرونو درنه په مخه ښه اخلمه شاهد رور وایي چې ژوندون که د الفت تبارکاتو نه خالي شي ژوندون که د الفت تبارکاتو نه خالي شي په تش ګبین سوکسکه چې د شاتو نه خالي شي زما او ستا ترمنځ د نظر جنګونه ډېر شه او نور د ټول وطن د وارداتو نه خالي شي په مینه کې ولی شوې خو جانانه دا مې واوره نفرت سره ولی د کراماتو نه خالي شي د کور خلک مې ستړي په دمونو او ټوټکو شو چې سر مې ستا د مینې د جناتو نه خالي شي چې هر ځای د خپل ځان د خپل چاپېرچل د خپل پښتون ولس ډېر خیال ساتئ الله مو ښاد لره آباد لره د لوی الله په امان